السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه سکندر حیات، زمونږ یو ډیر قدرمن ملګری او ډیر خوږژبې سندرغاړی او ادیب لیکوال د سره سره چې دی نو د ریډیو د دنیا یو ځلنده ستوری فواد صافي صاحب چې دی د وطن ریډیو حصه ده. فواد صافي صاحب هم را سره دی او د سره سره چې دی نو خاطر جان خو بس د تعارف محتاج نه دی او بیګا خبر اوره بیګانه قصه اوره ټپې کو خو قصه د تعارف پسې خبر بیګا مې پروګرام کو یو کالر رالی ماته وی هغه ډیر جوش نو ستا په پروګرام کې د تعریف اډو سشت لکه هغه مطلب دا شعر د کمی پکې څه نشته او الفاظ را سره نشته نو ستا په پروګرام کې چې دی نو بیخي وی نو موږ به ووایو چې د فواد په ټپو کې تعریف نو ما یې خاطر جانه خبره ماړه بل خوا پوه شې ما یې خاطر د تعارف محتاج نه د تعریف پکې اډو سشته دی نه فواد صاحب داسې ده بالکل همدغه رنګې ده. ها فواد صاحب ټپې به کوو که نه نو مونږ به سره پکې مونږ ورسره د پړي سر نیولی دی نور که په رښتیا شو کلی کور د زورور وي نو ته راته ټپې کوه یو ډېر ښکلې طرز فواد صاحب کړی دی نو په هغې کې را سره ټپې کې مونږ ورسره هغه چا راته وې جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلې نه دی تور بوینا ما په رڼا لیدلې نه دی تور بوینا. فواد صاحب لږ آواز به اوچت کې جی زه د نیمې شپې راتله د روښا یا سروټې مړې شوې وسیرو ته ناسته یما سکروټې مړې شوې وسیرو ته ناسته یما او د نیمې شپې سندرې خوند کړې څوک به مین وي چا به یار بایللی وینا څوک به مین وي چا به یار بایللی وینا نریز برګې راخیجي وا یا څوک مین دی یا یار بایللی دینا او یا څوک مین دی یا یار بایللی دینا.